بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او د صحت جامې به هم په تن وي. نن موږ تاسو په پایتان کې اکسپشن هینډلینګ وایو چې څنګه کولی شو په پایتان کې ځینې اکسپشنونه هینډل کړو. لومړی به راسو ایررز په پایتان کې په دوه ډوله دي چې یو ساینټاکس ایرر دی او بل هم اکسپشنز دی. خو د دغه ایرر او اکسپشن ترمنځ توپیر چې دی توپیر دغه دی. syntax error is the name suggests this error is caused by the wrong syntax in the code. syntax error دا دغه ایرر دی چې موږ تاسې یو غلط syntax ولیکو یا د دغه ژبې هغه د قانون خلاف موږ تاسې د دغه ژبې کوډ ولیکو چې یعنې دا په کوډ کې موږ تاسې syntax error دی چې indentation استفاده نه کړو یا بل داسې کولن یا پرنټ مو سم نه وي لیکلی یا یو بل داسې ساینټکس ایرر موږ ته راکړی وي چې دا د دې باعث کېږي چې زموږ ستاسې پروګرام له منځه یوسي یا زموږ ستاسې پروګرام ودروي یا هغه رن نه سي. نو دې ته د ساینټکس ایرر ویل کېږي. که چېرې راسو زه ولیکم اماونټ زه دا وراساینومه یعنې دا زموږ ستاسې لپاره اماونټ دی. او که چېرې زه راسم یو if statement وکړو if amount چیرې دا پروګرام زه رن کړم نو دا نه راکېږي. یعنې زموږ هغه د پروګرام ټرمینیشن یا د پروګرام یې ختم کړي یا له منځه یووي د پروګرام چې دې ته خپله ساینټاکس ایرر وایي. که وګورو دلته زموږ ستاسې ساینټکس ایرر لره موږ ستاسې آیډنټیشن ایررز لرو. یعنې دلته موږ ستاسې آیډنټیشن نه دی مراعات کړی. که چېرې موږ ستاسې آیډنټیشن مراعات کړو نو موږ ستاسې پروګرام به چېرې اوس دا پروګرام رن کړو دلته اوس بل ایررز راغلی چې دا هم نیم ایرر سو. یعنې اماونټ از ناټ ډیفاینډ دلته موږ تاسې ایررز کړی وو. یعنې چې دا هم خپل د پروګرام په ایکزیکیوشن کې زن ډرایوز ته یا خن ډرایوز ته یا هغه له منځه یووي. که موږ چېرې اوس رن کړو اماونټ صحیح شو. دوهم موږ تاسې ایکسپشن لرو چې ایکسپشن خپله د خپل پرنټ کلاس یا بیس کلاس ایکسپشن څخه انهریټنس اخلي. Exception are raised when the program is syntactically correct but the code result is an error. Exception هغه وخت موږ تاسې منځ ته راځي چې موږ تاسې د کوډ لیکل صحیح وي یعنې ساینټکس ایرر موږ تاسې نه لرو یا ساینټکټیکلي زموږ تاسې کوډ صحیح وي. خو کله چې موږ تاسې دا ایکزیکیوټ کړو نو د هغه ریزلټ کې یو مشکل رامنځته سي یا ریزلټ مو صحیح نه وي چې دغه ایررونو ته یا دغه ډول ایررونو ته ایکسپشن وایي چې زموږ تاسې په پروګرام کې رامنځته شوی وي او دغه د پروګرام هغه جریان له منځه وړي. هغه ایرر چې دی هغه زموږ تاسې پروګرام له منځه وړي او دغه ایکسپشن چې دی دا د پروګرام هغه نارمل جریان له منځه وړي. یعنې چې دی په نارمل ډول کوم جریان لري هغه له منځه وړي. که چېرې موږ تاسې راسو یو ایکسپشن دلته واقع کړو نو موږ به یو ساده پروګرام ولیکو مارکس او کله هغه وروسته راسو زه ا ته وراساین کړم مارکس ډیوایډ بای 0 که راسم پرنټ کړم پرنټ که چېرې دا پروګرام زه رن کړم نو دلته موږ تاسو ته یو ایکسپشن رامنځته کېږي زیرو ډیویژن ایرر چې دا خپله یو ایکسپشن دی یعنې په دې کې ډیویژن بای 0. که وګورو دلته دا زموږ ستاسې هغه پروګرام ساینټکلي یعنې په ساینټکس شکل موږ تاسې پروګرام صحیح دی موږ تاسې کوډ صحیح لیکلی دی. خو کله چې د ده په آوټپوټ کې موږ ایرر وینو یا آوټپوټ مو سم نه دی نو دغه ته ایکسپشن وایي چې دا اوس ډیوایډ بای 0 ایکسپشن رامنځته سو چې په دغه پروګرام کې موږ تاسو که ګورو یو ایکسپشن رامنځته شوی دی هغه هم ډیوایډ بای 0 ایکسپشن دی چې دا د ایررز او ایکسپشن ترمنځ فرق. ایررز عموما کې زموږ تاسې پروګرام له منځه وړي یعنې چې په هغه کې موږ په ساینټک کې یو غلطي وکړو یا د کوډ په لیکلو کې یو غلطي وکړو یا کوډ سم نه وي لیکلی نو دې ته ایررز وایي. او که چېرې موږ تاسې کوډ صحیح وي کله چې موږ تاسې رن کړو ریزلټ مو صحیح نه وي په ریزلټ کې ایرر رامنځته شي نو دې ته ایکسپشن وایي.